السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ ویاست. دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل کې هر شي ته ځان ته کوډ ولګوئ. هو ملګرو، راځئ ویډیو شروع کوو. دوستانو، تر ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو به راسئ تر ټولو نه مخه دلته یو اپس ته، دا اپس به چیش کړئ ډاونلوډ کړئ. دا اپس د اپس لاک په نامه ده. دا به تاسو چیش کړئ د پلی سټوره ډاونلوډ کړئ. دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به په دې باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو سر کوم کوډ ورکوئ، سرچ یې خلاصوئ، بیا به له تاسو څخه هغه کوډ غواړي. دلته راغلم، ما دا کوډ ورکوئ او کوډ بیا چیش چې له تاسو څخه ارزی غواړي. هر کوم دوستانو لاندې به راسئ، هر شي ته کوډ لګوئ، خالي به هغه شی ور وښیاست. ګوره، ما واتساپ ته کوډ ورښولی ده. دا هر کوم یو سی براوزر ده، ام ایکس پلیر ده، مسنجر ده، کروم ده، کیمرا ده، ګیلري ده، جیمیل ده. دې شان ته ما کوډونه لګولي دي. یعنې که دې نه غوښتل بېرته خالي کلیک به وکړه، هغه لاک به ختم سي. بیا به له کیمرې کلیک وکړې، له کیمرې څخه به لاک ختم سي. له کرومه باندې کلیک وکړه، له کرومه به لاک ختم سي. دا هر کوم په ګیلري باندې لاک پاته ده او په ام ایکس پلیر باندې پاته ده. دغه رقم په واتساپ باندې پاته ده. نو راځئ دوستانو، اوس یې ګورو چې دا کار کوي او که نه. تاسو به بیک باندې ولاړ شئ، بیا به بیک کوئ، اوکې بیک کوئ. دا هر کوم به دلته راسئ، خالي به ګوره زه ولرم، ما ګیلري ته کوډ لګولی و، ګیلري به خلاصه کړئ. تاسو کله ګیلري خلاصه کړئ، ګیلري نه خلاصېږي، ګیلري له تاسو څخه کوډ غواړي. زه رالم غلط کوډ هم ورکوئ، په غلط کوډ باندې هم نه خلاصېږي. بیا هم غلط کوډ ورکوئ، بیا هم نه خلاصېږي. اوس زه راځم سم کوډ ورکوم. هغه کوم کوډ چې ما ورکړی و په هغه کوډ باندې ماته دغه خلاص شولو. نو دا هر کوم بېرته زه په بیک باندې ولاړم، رالم په واتساپ باندې ما کوډ لګولی و، واتساپ نه خلاص کړئ. دوستانو، واتساپ چې تاسو خلاص کړئ، واتساپ به هم کوډ غواړي. نو دا بغیر کوډه نه خلاصېږي. کوم کوډ چې تاسو ورکړی هغه کوډ به له تاسو څخه غواړي. بېرته به راسئ، تاسو هغه کوډ ورکړئ، دی به تاسو ته چیز سي، خلاص سي. نو دا هر کوم بېرته زه شاته ځم، بیا شاته ولاړم. نو دا هر کوم دوستانو، اوس زه راځم د دغه کوډ بیا بدلوم. نو به دلته تاسو راسئ اپس لاک ته. اپس لاک چې راغلاست هغه کوډ به ورکړئ. اوس زه ورته وایم یا زه پیټرن کوډ نه په لګوم، زه بل یو په لګوم، یعنې د 1 2 کوډ په لګوم. نو دلته پروټیکټ ته به راسئ، په دا آسان کې پروټیکټ بټن ده، په دې به کلیک وکړئ. انلاک سیټینګ ته به راسئ. انلاک سیټینګ چې راغلاست دلته وایي پیټرن ده او بل د پاسورډ. څه شی غواړئ؟ زه دلته غواړم پاسورډ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته پاسورډ ورکړئ 1 2 3 4 5. ما 1 2 3 4 5 ورکړئ. اوس مې کم زرغون نشان چې ده په دې به کلیک د سره وکړئ. 1 2 3 4 5 اوکې به کې 2 وارې به کوډ ورکړې، بیا به بیک ولاړ سې، بیا به بیک ولاړ سې، بیا به بیک ولاړ سې. دا به چیز کې اوکې کې. اوس زه راځم ګیلري خلاصوم. کله چې ته ګیلري ته راسې، له مخه یې دغه کوډ غوښتئ، پیټرن کوډ غوښتئ، اوس پاسورډ غواړي. نو پاسورډ ما غلط پاسورډ ورکړئ، یعنې تاسو کله غلط پاسورډ ورکړئ هغه تا ته نه خلاصېږي. ته به بېرته راځې، دلته به سم پاسورډ ورکړې، په بیک ولاړ سه، بېرته ګیلري ته راسه. ګیلري سره راغلی 1 2 3 4 5. ما سم کوډ ورکړی، هغه ماته چوز سو، دوستانو خلاص سو. نو دا رقم تا د خپل موبایل کوډ هم بدلولی سې.
نو دوستانو خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې نو هغه رقم د نور ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم زموږ ویډیو لایک کړئ که تاسو کومه ویډیو غواړئ خالي موږ ته لاندې په کمنټ کې وایاست هغه ویډیو به موږ تاسو ته په 24 غنټې اندر کې در ورسوو هغه در شي په باره کې چې مازې ستیو ته ضرورت وي نو د خدای په امان